یاسمین نن راته ډېره ملګرو نن درسره د ذیشان خان ټول حقیقت شیر کوم. یاره خان بابا له مې چیلنج وکړو، خان بابا وتښتېدو. یاره خان بابا حجرې له ورغلم، خان بابا پټ شو. دا ټول حقیقت درسره دا ویډیو کې شیر کوم. دا ویډیو زه ګورئ نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان یم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ او د ژوند په مزو کې وئ. ملګرو چې فیسبوک کولاو کې چیلنج، فیسبوک کولاو کې خان بابا له مې چیلنج وکړو وتښتېدو. ذیشان خان درنه ټول دا ټول حقیقت ورسره په دې ویډیوز کې شیر کوم. دا ویډیوز لازمي وګورئ ملګرو. نن ورته په دې ویډیو کې د ذیشان خان ټول اصلیت ښکاره کوم. ذیشان خان دا کوم چیلنجونه چې کوي سوشل میډیا له کوم پیغامونه راوړي، یاره دا د پیسو دپاره کوي که فالوورز دپاره کوي او که پښتنو دپاره کوي. ملګرو د ذیشان خان یو ډرامه کې کار کړی یار. د دې نه دا ثابتېږي چې ذیشان خان یو ډرامه باز سړی دی. تل دپاره پښتنو له یوه دوکه ورکړې. ذیشان خان خان بابا له چیلنج ورکړو، خان بابا وتښتېدو. خان بابا تا پسې خپل کور له لیکن خپلې حجرې لا پسې راوړو، ته څه لا شاته شوې؟ هلته به د چیلنج ورکړی وی که نه؟ یاره ما سره چیلنج نشته، ما سره خو هلته څه چیلنج نه دی. دا یوه ډرامه شوه. تل دپاره پښتنو له چیلنجونه راوړي یار. نن سبا به زمونږ دا پښتانه چیلنجونه له پاتې شو. ملګرو دا زمونږ پښتنو دپاره یو ښه پیغام نه دی. دا زمونږ پښتنو پورې خندا ده. ملګرو دا ذیشان خان دا ډرامه چې کومه ده دا تاسو وګوره. دا خبرې هم اورئ، هغې نه پس بیا خبرې اترې کوو. ملګرو ته مې بانه وکړه چې مور مې بیماره ده او تا له راله چې د یو زړه نه بل ته لار او نن د سهار مې زما په زړه راغلی. یاسمین تا ته یاد شي او زه چې په تا پسې کالج ته درتلم ډېر راله دا زړه چوړی دی. یو بل ته غوسه شوی یم چې تا دې شکل ته کتلي زه به ستا سره مینه کوم. پلیز ما ته پته نه وه زما جانان زما سره مینه او مخکې خو راپورتلې ولې وې سترګې ولې وې یو ورځ یو نه وي که نه دا دنیا رامخته او که زه نه خدای خو ډېر خفه په ما یاسمین اوس مې دا یو ارمان دی چې زه تر سره د ژوند ملګري جوړه کړم چې د غم راسره ملګرو تاسو دا ویډیو کته ذیشان خان چې کوم د مخکې په ډرامو کې کار هم کړی دی. نو تاسو ته خو پته چې ډرامو والا څنګه ایکټینګ کوي یار. اوس یې هماغسې ایکټینګ خان بابا سره راغستی او زموږ پښتنو له دوکې ورکوي. چیلنج نن شو، چیلنج سبا شو. ټوله سوشل میډیا د چیلنجونو نه ډکه ده یار. زموږ پښتانه چیلنجونو له پاتې شو. خاورې به زموږ پښتانه ترقي وکړي چې کم تکړه تکړه سوشل ورکران دي هغه په چیلنجونو کې لګیا دي. یار پلیز د دې چیلنجونو نه کنار شئ. زه د ذیشان خان ډېر غټ فین وم، خو چې کله نه دا چیلنجونه دا ډرامې روانې کړي قسم په خدای زړه مې ترې راموړ شو. بس دوله بیا هم دا پیغام ورکوم چې پلیز دې ډرامو نه کنار شئ. چېرته ښه میسیج پښتنو له ورکړئ، چېرته ښه پیغام پښتنو له ورکړئ یار. چېرته غریب دپاره کار وکړئ. پرېږده دې ډرامو نه تېر شئ. دا چیلنج یا وکړئ یا یې پرېږده یار. مونږ پښتنو له خوا سم پته چې دا یو دوکه د یوه ډرامه ده. پلیز دې چیلنجونو نه تېر شئ. ډېره مننه چې هر چېرته هم یا الله خوشحاله آباد لره. نو راکړئ مال اجازت. د الله په امان.